په دې آیاتونو کې الله تعالی د حق او د باطل بیان کړی دی چې همیشه به د دو طاقتونو او د دو گروهونو او د دو قسم خلکو جنگ وي. یو ته طاقت د خیر او د رحمان طاقت او لښکر وي، یو بل طاقت د باطل او د شیطان وي. د آدم علیه السلام د زمانې نه راواله تر د اوسه پورې دا د باطل طاقت والا خلق دا مکر کوي، چال کوي او کوشش یې دا راغلی چې دا د حق او د اهل الحق او د خیر او د هدایت د خلکو لاره ونیسي. د حق د لارې د نیولو دپاره کله نا کله هغوی مکر کوي، کله نا کله هغوی پراپیګنډه کوي، کله نا کله هغوی مال استعمالوي، کله نا کله انسان له لالچ ورکوي او چې د دې ټولو نه کاری برابر نشي نو بیا توره په لاس باندې د حق خلاف میدان ته راځي. د حضور صلی الله علیه وسلم ابتدا د امر کې مکه مکرمه کې کافرانو یو ډله راولېږله، یو جرګه وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مبارک ابو طالب صاحب جمع دی او ابو طالب صاحب دا دغه علاقې د ټولو نه غټ امیر او د ټولو نه غټ د قوم سردار. د هغې نه پس بیا ابو سفیان شو. ابو طالب صاحب د قوم سردار او دی روارو، نو چې د قوم سرداري او رواري وي نو که دا رواري هر څه وي خو دا خلک وله بیا په مخه باندې نه ورځي، یاره دا د مشر سړي زوی دی یا رواره دی. نو دوی یو ډله راولېږله ابو طالب صاحب له، یاره دا رواره دی پیکه او د رواره دی زمونږ د خدایانو خلاف ډېر لوی مخالفت شروع کړی دی او زمونږ د خدایانو ته او د بوتانو ته بد وي. خیر دی یو درې خبرې ورسره وکړو، دا درې خبرې یې ومنلې نو خیر دی موږ به ورسره دا قوم په دې باندې لاړ شو. وایي څه خبرې ورسره وکړم؟ وایي یو ورته ده ووایه که چېرته مقصد دی د دې ټولو عربو بادشاهي وي نو دا بادشاهي به موږ تاله د دې ټولو عربو درکو، خو زموږ بوتان به نه چیړئ. د بوتانو به بده نه وي او چې څوک د بوتانو عبادت کوي دی که نه ته ورته بده مه وایه. نو دا د ټولو عربو بادشاهي به موږ تاله درکو خو ته به حق نه بیانې، د بوتانو به بده نه وي. او دویمه دا د خیر د که ستا مال ته حاجت وي بادشاهي د مقصد نه وي نو موږ به تاله دا ټول خلک راجمع شو، د ټولو نه اعلی ترین مالونه به ستا په دې قدمونو کې کیدو، خو بیا به شرط دی چې بوتانو ته به بد نه وي. او که چېرته په دې عربو کې د داسې ښایسته غوندې جینۍ خوښه راغلې وي نو موږ تا ته دا وایو چې هغه جینۍ به موږ تاله وکړو، بلکې د عربو نه د ټولو ښایسته ترین جینۍ به موږ تاله وکړو، خو ته زموږ د دې بوتانو نه په قلار شه او دا حق خبرې مه کوه. ابو طالب صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو ځای ته دننه کړه، وړه غوندې کوټه وه، وي دا قوم خو راغلی دی او دا خبرې کوي. وی دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو، وی دا خو ډېرې وړې خبرې دي، دا عربو بادشاهي او پیسې او ښایسته جینۍ به دله راولي، دا خو ډېرې وړې خبرې. که زما په دې یو لاس کې نور کېښودلی شي او په دې بل لاس کې مې سپومې کېښودلی شي نو بیا هم قسم دی په الله باندې چې زه د توحید نه او زه د هدایت او زه د ایمان نه چرته نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك اخوا د اخوا نشم تلی. او چې دا ټول هر څه راجمع کړي او د بوتانو عبادت پکې وي نو زه دا نشم کولی. نو ګوره لالچ یې ورکو، څه یې کو لالچ، د حق کسانو ته یې څه ورکو لالچ، هلکه پلانکي سره مه ګرځه پیسې به دلې درکو، هلکه ټرانسفرمر به دله وکړو، دا ټول لالچ دي که.
نو خو د لالچ پروګرام دا د صحابو په کتاب کې نه نور راغلی. بیا چې کله په دې کې ناکام شو نو پراپیګانډا یې شروع کړه. پراپیګانډا د شیطان او د شیطانانو خلکو یو ناکاره هتیار دی. پراپیګانډا باچا صاحب دې ته وایي چې ستا په دماغو کې دا خبره اچول چې دا کوم سړي سره ته ملګری دا ناحقه دی، دا کوم سړي سره ته ملګری دا ناحقه دی. ما ته بل ورځ چا وی یو ډېر ښه سړی دی، ښه سړی په ماره د دې سره چې بس څه به نه وي نو وی هغه وایي چې یاره که دا مفتي صاحب د بلې پاټۍ نه ولاړ و که نه نو به ورله اوټ ورکړی خو دا د پلد رحمان د پاټۍ نه ولاړ دی پلد رحمان صاحب. نو بس پلد رحمان صاحب د غلو ملګری دی نو مونږ به لوټ نه ور مې رخصه ناس قامختې رخصه بې اوداسه بې اوداسه ستا پټیا بې اوداسه ستا پټیا پلد رحمان خو داسې نه داسې ونیوله وي راشه ما کې غلا ثابته کړې نو ثابته کړې که نه نو چې یو خبره ثابتولی نه شي نو دا خو مشکلات جوړوي که نه. او بله دا ده چې پلد رحمان صاحب د غلو ملګری دی نو چې پلد رحمان صاحب د غلو ملګری دی نو خیر دی داسې یو غل به وشمارو چې دا د پلد رحمان سره ډېر راغلي دي او که دا د نورو سره ډېر راغلي دي. زما په هغې خبرو پوهېږي یو وشمارئ شمارو یې نه خو بس ذهن کې واچوئ د پلد رحمان سره م غلو شمارئ او د نورو سره مو شمارئ. که د پلد رحمان سره غله زیات او د دې نورو سره کم نو زه به دوسته د پلد رحمان صاحب د پاټۍ نه استعفا ورکړم. خو که د نورو سره زیات او پلد رحمان صاحب سره کم یا ورسره نو بیا خو زیاتې دي که نه چې ته اوس هسې په چا پسې پراپیګانډا کوې چې دا د غلو ملګري خو هغه راغلي دي چې غلې مشهور په خپله ګود کې کېنولي دي خو خواته کېنولي چې بخره نو پراپیګانډا به کوي په مشر پسې او لکه دا مشر دی ګورې بېکاره دی. باچا صاحب تا ته هم خلک وي لکه ګورې دا مفتي صاحب ډېر بدماش سړی دی او لکه دا مفتي صاحب ګورې ډېر سخت زور او سرتیزه دی او لکه دا کوئی شملې ته ورسېد نو بیا خو به راته سم جنجال جوړ کړي وایي که مونږ ویو دا امسا به پکې تاوه راتاوو انشاءالله ترزویه ته به هم راسره کرده ناګر ناره تکبیر الله اکبر به پکې وخوه. بیا چې د دې هم دا باطل ویزاره شي که نه نو د هغې نه پس بیا سیده په سیده میدان ته روځي. لکه په بدر کې د باطل هېڅ حربه ونه چلېده نه لالچ وچلېده د الله په پیغمبر سره نه دوړه دبه وچلېده هېڅ یې اوس نه چلېدل وي یاره بس څه خو نه چلېږي زه اوس ورځی پې. بیا جنجال دی چې همیشه هر وخت کې باطل ګوري مالداري همیشه هر وقت جنجال داری خدای بی خوب آسا هر وقت کی باطل مالداری. فرعون مالدارو کو موسی علیہ السلام اور فرعون مالدارو کو قارون مالدارو قارون دس پی بچے نو قارون مالدارو کو فرعون مالدارو اور قارون مالدارو کو موسی علیہ السلام مالدارو قارون مالدار. نمرود مالدارو کو ابراہیم علیہ السلام مالدار نمرود مالدار. ابو جہل او ابو لہب مالدار راغلی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار دا مال پر نسبت سراغی مالدارو دا مال پر نسبت سراغ دا غلاقی بچیانو نوابانو سردارانو او دا اللہ را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگری چی بے کل اولی دل حدیثو کی راضی ابسا وتولى ان جاءه الاعمى آیات ته نو ځل ابو جهل راغلی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناستو دیکھیو عبد الله ابن مکتوم ته ویل کیږي یو غریب صحابي هغه راغی مجلس کې کېناستو ته پوښتنه کول و د ابو جهل په دې دماغ باندې دا بد لګېدل دا غي د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تندې مبارک دی غریب ته داسې لګاو مونږ هم چې دلته زمونږ یو اشنا دی شته کو نشته یار محمد تښتېدلی دی بیا نو یار محمد چې کله هم زمونږ مېلمانه راشي نو دی به پکې داسې ما ته ودرېږي او زما په دې ټول
زما په دې ټولو خلکو کې خوښ دی او دونه ورته قارېږم که نه دا دې اوس بیا را روان شو نو چې کله میلمه راشي نو دی به وایي زما د سره میلمه چې راشي که نه نو دی به وایي زما د سره ضروري مشوره ده زه به اوس میلمنو سره ناست یم او دی وایي سمه ضروري مشوره ده داسې ضروري مشوره ده کو دې را سره اوس ونه کړه نو به دا تنګې ټول ګډبډ کېږي زه ورته یم لکه پرې نه وي ډېره زیاته ضروري مشوره ده زه ورته یم ښه راشه نو چې راشي نو ما ته څه وایي یاره جي دا مونځ په باندې دی اونې مې بیکو یا لکه خدای دې غم لارې مخامخ ناست یاره جي دا مونځ په یا لکه د مسلمان زویه دا تا چې وایي چې تنګې ټول ګډبډ کېږي او پاکستان بس ډوبېږي حالا ما وی چې دا څه چل شوی دی چې دا پاکستان هم ډوبېږي او تنګي هم ډوبېږي او داسې مشوره ده چې بس مشوره ونه شي نو بس دې مدرسې ته هلکه وي مونځ په باندې دی چې په نه دي دا سړی خامخا څه کي ټینشن کې و نو ته زه دونه کار شم که نه کله نه کله بیا مې هم خوښ دی دی چې یو ځل ما ته وخاندي دا راته ګپ نه لګوم بس زما پرې ډېر ترحم او مینه راځي هسې نه چې اوس راته هر وخت خاندي نو یار محمد مې اشنا دی نو عبدالله ابن مکتوم راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم تندی مبارک داسې خامخا میلمانه ناست دي الله یاتونه را عبس وتولى ان جاءه الاعمى داسې مه کوه ابو جهل به وایي دا پلانکې لرکه دا بلال صاحب لرکه دا یاسر صاحب لرکه دا عمار صاحب لرکه بیا به مونږ راشو دا غریبانان لرکه نو مونږ به راشو مالداران حضور صلی الله علیه وسلم وایي نه دا بېدینه مالدار مې نه دی خوښ او دا غریب مسلمان مې خوښ راغلی دا څه ټول بېدینه مالدار مې نه دی خوښ او غریب مسلمان مې خوښ دی نو چې غریب مسلمان هم خوښ دی او بېدینه مالدار هم خوښ نه دی راغلی نو د حق ملګري همیشه غریبانان دي مال یې کم وي غریب وي غربا وي مونږ دې ته په خپل اصطلاح کې هغه طبقات ویو چې کم طبقات هغه ډلې ویو چې کوم ډلې د معاشرې راګیرې کړي دي ما نه په دې تاسو نه خفه کېږئ کومې ډلې چې چا راګیرې کړي دي معاشرې کومه راګیره کړې تاسو ته پته د وزیر زوی وزیر او د وزیر زوی وزیر او د وزیر زوی وزیر او د مزدور زوی مزدور او د مزدور زوی مزدور او د مزدور زوی مزدور تاسو باندې په دې مخه بکېږئ دا څونه چې ګرځي راګرځي که نه د دې بلاول مور وه بې نظیره وزیره وه د هغې پلار و بټو وزیر و د هغې نیکو شاهنواز خان سر شاهنواز خان هغه وزیر و نو وزیر ابن وزیر ابن وزیر او دلته په مقابله کې نه څه شي دي مزدور ابن مزدور ابن مزدور یو خبره ته بله کوم چې دا ګورې د الله تقسیم نه دی دا د چا تقسیم نه دی دا د الله تقسیم نه دی د غریب به خیال ساتئ ګورې د خیر ښېګڼې خیال به یې ساتئ که دې خلکو زه د یوټونو ته هم کله ناکله زما د یوټونو ډېر بد دي بد مې خو د یوټونو ته زه کله ناکله خوشحاله یم ګلابولي ته به وایې ولې خوشحاله دا چا چې دا کندوان ډک کړي که نه مونږ سره خو څه نشته تره زویه خو چې دا چا دا کندوان ډک کړي کندوان خو پېژنئ که د نوابانو د خانانو د جاګیردارانو دوی کندوان ډک کړي د ارامو نه پکې زکات ورکوي نه پکې خیرات ورکوي یاره خو بس په ارامیتوب یې لګي او په خیر یې نه لګي نو چې په ارامیتوب یې لګي په خیر یې نه لګي د وټونو په دې ورځ کې ته الله تعالی هغه کندوان ټول خالي کړي دا هم یاد ساتئ هلکه دي که خالي کړي ستاسو د رزق بندوبست د ګاډو د رزق بندوبست وشي شاهده دا غریبانان ورسره منډې وخي ما سره چې څوک منډې وخي هغه د الله د رضا لپاره او چې مالدار سره څوک منډې وخي نو د الله د رضا لپاره یو ورځ چې لاړ شي او دویمه ورځ ولې دوه زریز په جیب کې کېنه دي وي کاکا زه بیمار یم زه خپل کار کوه ما په خبرو ځان پوهېږې نو دې سره دا سرمایه بار روزي د دې غټانو دا سرمایه بار روزي ته سوچ کوه یو غټ غټ سړی مونږ نه ګورئ یو غټ غټ سړی مالدار سړی به کم از کم 2 کروڑ روپۍ لګوي څونه دوه دا مې کمې وي دا یو کروڑ دا 2 کروڑ روپۍ لګي نو ته سوچ کوه چې په دې ځای کې کوم غټان ولاړ دي او 2 کروڑ روپۍ ولګي نو په دې لسو اتو ورځو کې په دې هفته کې په دې میاشت کې 100 کروڑ روپۍ د دوی د خزانو نه راووتې په دې غریبانانو کې تقسیم شي چې په غریبانانو کې تقسیم شي زمونږ یو ملګری هغه د یو سړي ده پروګرام یې ته وکړو پیسې یې ترې واخېستې چې واخېستې زه خبر شوم وایي دا ولې ظالم بچه
وی دا مال اسیم سخات نه راکوي دا د مړي سخات دی په جمدونې مې ترې واغسته ګوره ټیکې وې ګوره دا څه شی دی د مړونې سخات دی او په جمدونې مې ترې واغسته ما له خوا اسیم نه راکوي نو چې ما ترې خپل سخات واغسته نو دا خلک ترې په دې جمدونې دا خپل سخاتونه علي ویلی ترې ظالم زامنو سمې وخورئ ګورې دا ورځې دي ګورې بیا په لاس نه راځي ګورې نو دې ورځې دې ویې خورئ سمې وخورئ ښې برابر کړي خو یاد ساتئ ګورې چې سره د دې نه چې ښې برابر کړي او ښې وخورئ او ګورې همیشه د حق او د باطل په منځ کې به فرق کوئ ګورئ چې د حق او د باطل په منځ کې فرق ونه شو نو بیا به ډېر لوی تکلیف راځي محبت به ستا د حق سره اعتماد به ستا په حق باندې چې د شیرشی مناسب ستا پړ کې د حق خلاف روچت شو د شیرشی مناسب د حق خلاف چیرې جوړ د حق خو باطل دی او د شیرشی مناسب دی د باطل خلاف محبت روچت شو باطل سره د شیرشی مناسب محبت روچت شو او د حق سره د شیرشی مناسب نفرت روچت شو د ایمان ډېره زیاته خطر راغلی ده ګورئ نو تاسو به انشاءالله خپل د حق محبت همیشه په زړه کې نه ساتئ او د حق د ډلې سره به همیشه ولاړ راغلی او دا ځان سره یاد ساتئ دا موقع داسې موقع راغلی وي که نه د هرې زمانې خپل یو طاقت ظاهرولي د هرې زمانې خپل یو زور ظاهرولي چې میدان د جهاد راشي نو د مسلمان سب کې به ودرېږي چې زما ملګرتیا د مسلمان سره توره به رالي چې جلسه جلوس راشي نو بیا به د جلسو جلوس کې ودرېږي چې لکه ګورې ولاړ یم د حق سره ولاړ یم جلسه کې ما سره شرکت کوم جلوس کې ما سره شرکت کوم چې په یو حجره کې نه ناستې یو دیره کې نه ناستې او په هغه حجره او دیره کې د الله او د رسول او د علماو د دین خلاف څوک خبره کوي دا هلته چپ پاتې کېدل حرام دي په خوله باندې به وایي چې وروره ګورې د علماو خلاف د دین خلاف د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خلاف په خبره نه کېږي ګورې دقه وخت کې د خولې جهاد د ټولو نه اعلی ترین شی راغلی مال چې د الله درکړي او داسې څه موقع راشي حدیث کې راځي د تبوک غزا ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي نشته هلکه ګورئ د چندې لپاره کار برابر کړه د لښکر څه نشته احادیثو کې راځي حضرت عثمان صاحب یو لوی داسې پڼ د پیسو راغستی و داسې یې ویچو حضور صلی الله علیه وسلم خوشحالېده او دا به اوچتې کړې دا پیسې او وی حضرت عثمان صاحب جنت په بیه واغست عثمان صاحب جنت په بیه واغست عثمان صاحب جنت په بیه خوشحالېده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحالېده په دې باندې نو سړی په خپل وس باندې پړ راغلی روایاتو کې نه راځي تاسو به اورېدلي مولانا روم صاحب یو ډېر لوی سړی دی حضرت یوسف علیه السلام خرڅېږي د یوسف علیه السلام د خرڅېدو په وخت کې نوابان او خانان او دا ټول راغلي یوسف علیه السلام ولي خو یو بوډۍ غوندې ښځه وه هغې د خپل ویښته راګموز کړي و یې کټ کړي و را روانه وه خلکو ته یې دا څه کوي د یوسف علیه السلام په بولې کې عیسی لمه که نه وي ترورې دا څه کوې د یوسف علیه السلام بولي او ستا دا ویښته نور خلک سره څه نشته دا خو د نوابانو او د مالدارو خلکو ځای دی ستا په دې کې څه راغلی وی ما ته پته ده چې زما په دې پیسو باندې یوسف زما په دې کمسو باندې او زما په دې ویښتو باندې یوسف علیه السلام نه کېږي خو زما مقصد دا راغلی دی چې سبا اعلان وشي چې پاسې خریداران یوسف چې چا یوسف علیه السلام اغوښته چې زه هم په دې کې نه ورپاسم چې زه هم خریداران یوسف کې الله تعالی ما حساب نو موږ به د خپل وس مناسب سره د دین او د اهل الدین امداد کوو که د خولې وي د خولې به یې کوو که د لاسو وي د لاسو به یې کوو که د ډلې د ټپلې وي د هغې که د زړه محبت وي د هغې به یې کوو که اظهار هر قسمي خو موږ به د دین او د اهل الدین امداد کوو زما خپلو ملګرو ته بیا په دې جمعه کې درخواست دی چې تاسو خپل زموږ د دې ځای کم ملګري چې دي ما تاسو ته ویلي د اوس نه خپلې تیارې برابر کړي همې لاړ شئ دا کمې علاقې چې دي دا کم کورونه چې دي دا ولټوئ یو ملګري دوست له ځان ورسوئ د اوس نه تاسو ځان له خپل آلات حرب برابر کړئ آلات حرب څه ته ویلي د جنگ او اصله برابر کړئ او د جنگ د وسلې نه څه شي دی ځان له دوست نه غواړي چې انچې او ځان له اوس نه څونه آلات چې هغه برابر کړئ انشاءالله چې جنگ سړی کوي نو چې آلات ورسره وي چې جنگ سړی کوي چې آلات الحرب ورسره وي چې آلات الحرب تاسو الله تعالی به انشاءالله ستاسو امداد کوي الله تعالی هم امداد وکړه د تکلیف و مصیبت نه الله تعالی په امان کې وسات یا الله تعالی رحم وکړي
یا الله تکلیف مصیبت تم په امان کې وساتي یا الله تعالی د هر قسمه آفتونو مصیبتونو نم په امان کې وساتي دا یو مرګره دی هغه سره مدرسې نه پاره ځای علي په هغه مدرسې په ځای کې څه جنجال دی دعا وته کې چې الله تعالی د هغه تکلیف او مصیبت لري دا بل مرګره دی د دس اولاد نشته دعا وته کې چې الله تعالی ولا نیکان اولاد ورکي یا الله نیکان اولاد ولا ورکي یا الله تعالی د دې دوه مرګرو ست تکالیف مصیبتونه دا ختم کړي یا الله د دوه جهان خیر او برکات مو ټول لراکي یا الله تعالی ته زموږ ناراضي شي یا الله تعالی زموږ ټول مرګرو امداد وکړي یا الله بیمارونو په امان کې وساتي یا الله چې درزو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول